إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم عزت مند مسلمانان ورونو زمونږه موضوع شروع په بیان د عقیدة التوحید فی القرآن. قرآن کریم کې د توحید عقیده یا قرآن کریم دا د عقیده او د توحید کتاب دی. په همدې سلسله کې نن دا غواړو چې خپلو سامعینو او ناظرینو ته د توحید مفهوم او دغه شانتې کلمه د توحید د دې معنا او د توحید اهمیت او قدر او منزلت هم دې سلسله کې څه خبرې لپاره د خپلو سامعینو دپاره وړاندې کړو. ورونو دا خبره باید ټولو مسلمانانو ته معلومه وي او معلومه ده انشاءالله چې توحید د دین اسلام دا بنیاد دی. توحید دا د ټولو نه مخکې په انسانانو باندې فرض دی چې د دې اقرار وکړي او هر مسلمان د توحید عقیده قبول کړي او په خپل ځان باندې لازم وګڼي، ځکه توحید دا هغه عقیده ده چې بغیر د دینه انسان مسلمان کېدلی نشي. دایرې د اسلام کې انسان هله داخلېدلی شي چې کله د انسان عقیده د توحید و. د دې وجې نه الله رب العزت خپل خاص بندگان چې انبیاء کرام او رسولان دي هغه الله رب العزت د توحید د زده کولو دپاره و انسانانو ته رالیږلي وه. دغه ټولو انبیاو دعوت دی خبرې ته و چې یوازې د الله رب العزت عبادت او بندګي وکړي. توحید دا هغه عقیده ده چې د توحید د وجې نه د مسلمانانو او کفارو په منځ کې جنګونه واقع شوي وو او د دې توحید د دفاع دپاره مسلمانانو خپل ځانونه قربان کړي وو، خپله وینه یې توی کړې وه، خپل کلی اولس یې پرېښی و. بلکې توحید دا هغه اساسي مسله ده چې د توحید د وجې نه د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق راځي. بلکې توحید دا هغه مسله ده کله چې یو انسان توحید عقیده قبول کی کما حقه او د هغې تقاضا پوره کی او انسان په دغه حالت باندې مړ شي، دې انسان ته الله رب العزت د جنت وعده کړې ده. او کم انسان چې هغه توحید قبول نه کی او د توحید کما حقه وعده ادا نه کی، دی انسان ته د جهنم د داخلېدلو وعید الله قرآن کې ورکړی دی. او داسې انسان باندې چې توحید یې نه منلی او په شرکي عقیده باندې مړ شي، جنت په داسې انسان باندې حرام دی او دوزخ ته به داخلیږي. دا قرآن کریم کې الله رب العزت په ډېرو مواضعو کې دا خبره کړې ده. نو لهذا مسلمانانو ورونو توحید دا یو ډېر اهم عقیده او ډېر اهمه مسله ده. نو ځکه قرآن کریم کې دې مسلې ته ډېر زور ورکړی شوی دی، لکه مخکې مواعظو کې مونږ وویله چې قرآن ټوله مضمون د توحید نه ډک دی. توحید څه ته ویلی شي، د دې معنا او د بحث مباحثونو وروسته مباحثو کې بیا د توحید اقسام او د هغوی وضاحت. علامه جرجانی رحمه الله په خپل کتاب التعریفات کې صفحه نمبر 73 کې د توحید معنا داسې کوي
توحید دې ته وایي چې د الله معرفت په ربوبیت سره، چې الله وپېژنې چې الله رب دی، مالک دی، رازق دی، خالق دی. اقرار د وحدانیت د الله چې ټول عبادات الله ته خاص کې، الله واحد لا شریک چې دی دا وګڼي، او نفي د ټولو اندادو د شریکانو د الله نه په جمله دې ته توحید ویلی شي. او امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله په خپل رساله مجموعة التوحید درېمه رساله 80 نمبر صفحه کې د توحید تعریف داسې کوي. توحید ویلی شي یوازې کول د الله رب العزت په عبادت سره، الله رب العزت په عبادت سره یوازې ګڼل، یوازې کول، دې ته توحید ویلی شي. دغه شانتي شیخ ناصر العمري هغه په التوحید کې نومي کتاب کې د توحید تعریف کوي. وایي توحید چاته وایي شرعا؟ الله یوازې کول، تنها کول په حقوقو د الله سره، د الله حق بل چاله نه ورکول. هغه وایي 3 قسمه حقوق دي: حقوق الملک، حقوق عباده، حقوق اسماء و صفات. الله رب العزت مالک دی، بل څوک دی کې شریک نه دی. عبادت د الله یوازې د عبادت مستحق دی، د بل چا عبادت نشته. حقوق معنا د الله اسماء و صفات ثابتول الله لره، دې ته حقوق ویلی شي. دا 3 واړه تعریفونه چې موږ د توحید وکړه، د دې 3 واړو تعریفونو حاصل او خلاصه هغه دې خبرې ته راوځي چې توحید دې ته وایي چې یوازې الله تعالی د کائناتو خالق ګڼل، یوازې الله مالک منل، ټول عبادات یوازې الله ته خاص کول، او د الله رب العزت اسماء و صفات الله له ثابتول او منل، دې ته توحید ویلی شي. او د دې توحید حاصل او معنا او مفهوم او مقصد د دې توحید هغه په دې کلمه کې فروت دی چې لا اله الا الله، او دې کلمې ته ویل شي کلمه د توحید. او دا کلمه د توحید هغه کلمه ده چې د دې کلمې د توحید د پاره او د دې دعوت د پاره الله رب العزت تمام انبیا او رسولان دنیا ته را لېږلي وو. او د دې کلمې فقط 2 اجزا وه: یو لا اله، دویم الا الله. په دې اول جز کې د تمام معبودانو باطلو نفي، هیڅ یو معبود باطل حقدار د بندګۍ نه دی. او په دویم جز کې چې الا الله، صرف الله تعالی معبود برحق ګڼل. نو دا کلمه د 2 اجزاو نه جوړ شو، یو نفي بل اثبات. گویا په دې کلمه کې د خبرې ته اشاره ده چې د الله تعالی نه سوا ټول معبودانو باطلو نه انکار کول، او صرف د الله تعالی د عبادت مستحق ګڼل. او دغه مفهوم چې یوازې الله رب العزت د عبادت مستحق ګڼل او نور ټول معبودانو نفي، دا مضمون الله رب العزت په سورة بقره 163 نمبر آیات کې الله بیان کړی دی. الله فرمایي: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. الہ ستاسو ایک تنها یو الله دی، دا الله نه سوا بل الہ نشته دی. الله رب العزت رحمان دی او الله رب العزت رحیم دی. په دې آیات کریمه کې هم په دې اوله جمله کې د دې خبرې اثبات ته چې معبود حقا صرف یو دی، او په دویمه جمله کې دا د باقی نور ټول معبودانو باطلو نفي ده. نو دینه معلومیږي چې دنیا کې معبودان خو ډیر دي، لیکن معبود برحق صرف الله دی. باقی معبودان یعنی باقی نور څوک چې دغه عبادت کېدلی شي
هغه ټول باطل دي، د هغوی عبادت چې دی هغه باطل دی، او حقدار د بندګۍ دا صرف او صرف الله رب العزت دی. نو ځکه الله رب العزت قرآن کریم بل ځای کې فرمایي سورة حج کې 22 نمبر آیت کې الله فرمایي دا خبره چې الله رب العزت یوازې حق دی او هغه څوک چې د الله نه سوا نور څوک رابولي هغه باطل دي، او الله رب العزت اوچته او عالی ذات دی. دی آیات کریمه کې الله رب العزت معبود بر حق صرف د الله خپل الوهیت ثابت کوي، او نور څومره معبودان چې خلک رابولي هغه په باطل دي. نو د کلمې د توحید همدغه مفهومو چې د نور معبودان باطلو باندې رد او د هغوی نفي او د الله رب العزت معبودواله بر حق ثابتول، دا د کلمې مفهوم او معنا و. او نبی صلی الله علیه وسلم هم ټول خلک هم دې خبرې ته رابلل او ټول خلکو ته ویل چې قولوا لا اله الا الله تفلحون، دا کلمه ووایه چې د الله نه سوا بل اله نشته دی نو تاسو به کامیاب شي. نو ځکه د مکې مشرکان چې هغوی د نورو الهو عبادت کوي، ډېر معبودان یې ځان ته مقرر کړي وه، نو هغوی د رسول الله وسلم د دې خبرې مخالفت وکړي او دا وفرمایل اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. آیا ته د دې دپاره راغلی چې ته د ډېرو معبودانو نفي کوې او د ډېرو معبودانو په ځای باندې یو اله موږ دپاره منتخبوې او دغه دعوت راته کوې؟ دا خو ډېره ناشنا خبره ده، دا خو زموږ ذهنونه نه برداشت کړي، دا خو عجیبه خبره ده. نو دوی د هغه لا اله الا الله معنا دوی نه برداشتوله، ځکه د مکې مشرکانو په مکه کې 360 بتان ایښي وه او هر بت ته په تصور او په نظر د معبود سره کتله، او د دې وجې نه به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تهمتونه لګوله، ویله چې مونږ خپل معبودان نه پرېږدو د دې شاعر او مجنون د وجې نه. مونږ پرېږدو خپل الهه د یو شاعر د وجې نه چې هغه لیونی دی؟ نعوذ بالله. نبی صلی الله علیه وسلم ته به دا د مجنون نسبت کوي. نو دې نه معلومیږي چې د کلمې د توحید صرف محض دا مفهوم نه دی چې یوازې الله رب العزت د عبادت لایق ګڼل، بلکې د کلمې مضمون دا دی چې الله رب العزت د لایق د عبادت ګڼل او باقي نور ټول معبودان چې دی هغه باطل ګڼل او هغه حقدار د بندګۍ نه ګڼل او د هغوی سره لا تعلقي چې اظهار کول. دې ته څه وایي؟ دا د مفهوم د کلمې دی. نو ځکه الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي، الله فرمایي یقینا ستاسو دپاره ابراهیم علیه السلام دا یو نمونه ده ښایسته، او هغه څوک چې د ابراهیم علیه السلام ملګري وه کله چې هغه خپل قوم ته اعلان وکړي چې زه بری یم، زما براعت دی د هغه نه چې تاسو د الله نه سوا د چا بندګي کوئ، موږ د هغوی نه انکار کوو، د دې وجې نه تاسو د غیر الله عبادت کوئ، زموږ او ستاسو په منځ کې عداوت او بغضا ښکاره ده، څو پورې چې تاسو یوازې په الله باندې ایمان نه راوړئ موږ ستاسو سره دوستي نه کوو. دې آیات کریمه کې الله رب العزت ټولو انسانانو ته د دې خبرې وضاحت کوي چې ای انسانه ته مؤمن کېدلی هله شي چې د الله د توحید منلو سره سره د الله د یووالي عقیدې سره سره د غیر الله د عقیدې نه به انکار کوې، د هغوی د معبودانو باطلو نه به انکار کوې، هغه څوک چې معبودان باطله پسې روان دي د هغو خلکو نه به انکار کوې، د هغوی سره به عداوت ښکاره کوې او دا دعوت به ورته کوې چې یوازې د الله بندګي مو نه شروع کړې، ګوره کله موږ ستاسو سره دوستانه او ناسته پاسته نه کوو. نو مفهوم د کلمې دا راووتی چې ثبوت د الوهیت الله لره او د نورو نه چې دی هغه نفي کول. الغرض مقصد مې دا و مسلمانانو ورونو چې توحید دا ډیر اهمیت لري. د توحید د اهمیت په بنیاد باندې توحید ولې اهم دی؟ د دې لپاره ډیر دلایل موجود دي، ډیر وجوه موجود دي چې هغه د دې تقاضا کوي چې توحید دا یو اهمه مسله ده. په ټولو عقیدو کې د اهمه عقیده څه ده؟ هغه توحید دی. اولنی اهمیت سبب توحید ځکه اهم دی
چې توحید د ټولو انبیاء کرامو د دعوت حاصلو. د تمام انبیاء اولنی دعوت چې هغه توحید ته و. الله رب العزت چې دنیا ته څومره انبیاء مبعوث کړي د انسانانو د خیر دپاره، هغه ټولو انبیاءو خپلو قومونو ته اول دعوت د توحید ورکړی دی. او الله رب العزت قرآن کریم کې د یو نبی نوم هم اخیستی، ټول انبیاء مجموعه هم ذکر کړي دي چې د انبیاءو خپل قوم ته اولنی دعوت د توحید و. معلومه شو چې توحید دا اهم عقیده او اهم مسله او اهم مضمون دی. د نوح علیه السلام باره کې راځي سورت اعراف 9 نمبر آیات. الله وایي موږ نوح علیه السلام لیږلی خپل قوم ته، او نوح علیه السلام خپل قوم ته دا خبره وکړه چې یا قوم اعبدوا الله، ای قوم زما عبادت او بندگی د الله وکئ، ځکه ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو دپاره د الله نه سوا بل اله چې دی هغه نشته دی. نوح علیه السلام چې دا د انسانانو اب ثانی دویم پلار دی، اول آدم علیه السلام او بیا نوح علیه السلام. نوح علیه السلام چې دعوت کړو خپل قوم ته، نو هغه اولنی دعوت خپل قوم ته د څه د توحید. قوم یې دې خبرې ته رابللی و چې عبادت او بندگی ایک تنها او یوازې د الله رب العزت وکړي، د الله نه سوا د بل چا عبادت او بندگی چې هغه تاسو مه کوئ، او نه هم بل څوک هغه حقدار د بندگی دی. لکه څنګه چې نوح علیه السلام دغه دعوت کړو، دغه شان قرآن کریم کې الله رب العزت د هود علیه السلام تذکره کوي. هود علیه السلام بحث او دغه قسم سورت اعراف کې ذکر شوی 55 نمبر آیات کې. هغه اول خپل قوم توحید ته رابللی و. د نوح علیه السلام د هود علیه السلام متعلق راځي چې هغه وفرمایل یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ای زما قومه یوازې د الله بندگی وکئ، د الله نه سوا بل څوک حقدار د بندګۍ ګوره نشته دی. د هود علیه السلام دا دعوت. صالح علیه السلام هم خپل قوم ته دعوت کړو، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ای زما قومه یوازې د الله بندګي وکړئ، د الله نه سوا بل څوک حقدار د بندګۍ نشته. الغرض مقصد مې دا ورونو چې توحید دا دومره اهم دی چې د ټولو انبیاو د دعوت خلاصه او اولنی دعوت خپل قوم ته چې هغه د توحید دی. نو معلومه شو چې توحید دا یو اهمه مسله ده. د توحید اهمیت متعلق به په آینده محاضراتو کې بحث کو. وما علینا الا البلاغ المبین.